بېوزلي او غریبي ولې نه مالداره کیږو او ولې نه شتمن کیږو؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ځینې یا زیات بېوزله د نه شتمنېدو لپاره ګڼ دلایل لري. څوک وایي پلار نیکه نه داسې یو، څوک بیا د قسمت او نصیب خبرې کوي، او څوک نور څه وایي او څوک نور څه. دا لاملونه طبیعي ده چې په نه شتمنېدو کې خپله برخه او رول لري، مګر تر دې اخوا د اقتصاد او شتمنۍ اړوند علمي څېړنو نور مهم لاملونه موندلي دي. دا لاملونه او حل لارې دلته په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې له بېوزلۍ یعنې غریبۍ سره څنګه په مبارزه کې خلک بریالي شوي دي. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. اول، د معجزې خوب وینئ. ځینې خلک یا تاسې به حتما د شتمن کېدو لپاره په دې تمه یاستئ چې یو ځل زیاتې پیسې په لاس درشي او ورسره مالداره شئ. دا نو رښتیا هم د معجزې خوب لیدل دي. تاسې فرض کړئ چې دا یو ځل هم $1 میلیارډ په لاس درشي، نو څه به پرې وکړئ؟ زموږ مشوره به دا وي چې د داسې خیالونو پر ځای عملي فکر وکړئ او د خپلو لږو عوایدو د یوې برخې په زیرمه کولو سوچ او عمل وکړئ. دویم، مناسب وخت ته په تمه یاستئ. تاسې او نور ډیر خلک چې نه شتمن کیږي، یو دلیل یې وخت ته د انتظار په بهانه ځان غولول دي. دوی فکر کوي چې د شتمن کېدو وخت به راشي او هر څه به ګل ګلزار شي. خو دا یوه بله تېروتنه ده. وخت ته مه په تمه کیږئ، همدا اوس لاس په کار شئ او مه پرېږدئ چې غربت او بېوزلي مو دوام وکړي. دریم، مغروره یاستئ. په دې خبره مه خفه کیږئ چې درته ووایو مغروره یاستئ. مغروریت خامخا په منځ کې شته. تاسو هم کیدای شي مغروره یاستئ او دا ستونزه مو پر بېوزلۍ او غریبۍ اغیز ولري. د مغروریت نښه شپه په دې برخه کې دا وي چې تاسې په ځینې فرصتونو کې د دې لپاره نه ورنږدې کیږئ چې ګواکې ښه نه درته ښکاري، نو دا مغروریت دی. د اقتصاد د علم ټینګار دا دی چې له مغروریت څخه به د فرصتونو په مقابل کې کار نه اخلئ. څلورم، یوازې زیاته خواري کوئ. یوه ستونزه دا هم ده چې ځینې کسان د شتمن کېدو لوی راز زیاته خواري او هلې ځلې ګڼي. دوی مسلسل ځانونه ستړي کوي، خو د چا خبره هندو ستړی او خدای ناراضه. ستړیاوې له شک پرته په شتمن کېدو کې رول لري، خو نور رازونه هم د شتمن کېدو لپاره ضروري دي. تاسو یوازې په ستړیاو تکیه مه کوئ، نور چانسونه هم وازمایئ، کنه یوازې به زیات ستړي شئ او څه به هم په لاس نه درځي. پنځم، له شته دندې نفرت لرئ. د دندې په اړه سم فکر وکړئ چې رښتیا ورنه ناراضه یاستئ که نه. د څېړنو له مخې هغوی چې نه شتمن کېږي له خپل کار او فعالیته راضي نه دي. تاسې سوچ وکړئ چې که ستاسې د نه شتمن کېدو یو دلیل دا وي چې ورباندې بیا کتنه وکړئ، یا له دندې سره ځان برابر کړئ، یا د بلې مناسبې او ممکنې دندې په لټه کې شئ. شپږم، عیش و نوش مو زیات دی. ستاسې د نه شتمن کېدو یو دلیل به دا هم وي چې تاسې زیات وخت په عیش و نوش، مستۍ او تفریح تېروئ. دا شیان ټول ژوند کې ضروري دي، خو حد او اندازه باید وپېژندل شي او خپل جیب ته په کتو سره ورسره مخ ته لاړ شئ. اووم، له بدلونونو ډارېږئ. بدلونونه تل له اندېښنو ډک وي. تاسې به هم له دغو بدلونونو ډارېږئ او په اسانه به بدلونونو ته غاړه نه ږدئ. له بدلونونو سره مسؤلانه چلند پکار دی، خو ډار باید ترې ونه شي. هوښیار خلک په هر بدلون کې نوي فرصتونه لټوي او په تدبیر سره چلند کوي. اتم، ځان نه بېوزلو سره اړیکې لرئ. د نه شتمن کېدو یو دلیل دا هم دی چې تاسې له ځان څخه زیاتو بېوزلو سره زیاته مخه لرئ. داسې اړیکې په ذهني لحاظ تاسو ته زیات قناعت درکوي چې شته حالت مو بیخي غوره دی او ګزاره ورسره باید وشي. زموږ چینل کې نوي یاستئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ.